السلام علیکم دوستانو، د راشد خان څخه د انګلستان ښځینه کرکټ لوبغاړې غوښتنه کړې ده. دا چې څه غوښتنه یې کړې ده ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی بالر او په اوس وخت کې د شلاوريزو لوبو لومړی شمیره بالر راشد خان چې په نړیوالو ډګرونو کې د هیواد د نمایندګۍ ترڅنګ په ډیرو تجارتي لیګونو کې هم لوبیږي او د ښه فټنس ساتلو ترڅنګ یو مصروف لوبغاړی حسابیږي. په دې وروستیو کې د غوره بالینګ ترڅنګ د بیټینګ په برخه کې هم ښه ځلیږي. 22 کلن راشد خان چې اوس مهال د پاکستان شپږم پړاو PSL لیګ کې د لاهور قلندرز لوبډلې په ګټه لوبیږي. تېره ورځ یې په خپله لومړۍ لوبه کې د پېښور زلمۍ لوبډلې خلاف د غوره بالینګ ترڅنګ په مهم وخت کې ښکلي بیټینګ هم وکړ او خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله. راشد خان چې ډیری وخت په خپل بیټینګ کې هلیکوپټر شاټونه وهي، پرون یې هم په ځانګړي انداز سره په هلیکوپټر شاټ شپږیزه ووهله، لوبه یې وګټله. دغه هلیکوپټر شاټ له نورو څه مختلف و او د کمنټیټرانو لخوا ډیر وستایل سو. له لوبې وروسته د پاکستان سوپر لیګ په رسمي ټویټر اکاونټ په یو ټویټ کې د راشد خان د دغه شاټ ستاینه وسوه او ورسره لیکلې وه سو سټایلش په کوم څه چې ګڼو مینوالو تبصرې کړې وې. د تبصرو په منځ کې یوه هم د انګلستان ښځینه کرکټ ملي لوبډلې پخوانۍ ویکټ کیپره توپوهونکې سارا ټایلر تبصره وه چې له راشد خان څخه یې د یاد شاټ ور زده کولو غوښتنه کړې وه. راشد خان هم د زده کولو ډاډ ورکړی و. دا و د نن ورځې نوې تازه ویډیو. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.